بنګاله نجلۍ په مجیب زادران میینه ده. آیا حقیقت لري او کنه؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ملګرو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. څه موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره ګرمه شوې وه چې ربیع حسین چې 19 کاله عمر لري د بنګلادیش د ډکې ښار اوسیدونکې ده پر مجیب زادران میینه ده. خو رابعه بیا دغه خبرې په کلکه توګه ردوي. رابعه وایي مجیب ما په لومړي ځل په 2018 کال کې په آی پی ایل کې ولید، خو ما یې زیات اغیز وکړ او د ده بال ما ته زیات خوند راکړ. رابعه حسین په یوه تازه ټویټ کې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره ګرمه شوې وه چې ګواکې رابعه په مجیب دومره میینه ده چې حتی واده کولو ته هم ورسره آماده ده. خو نه، دغه تورونه حقیقت نه لري. رابعه وایي د مجیب مزاج او اخلاق خوند راکوي. د هغه له بال سره ځانګړې مینه لرم او د کرکټ په نړۍ کې مې د خوښې لوبغاړی مجیب زادران دی. خو دغه خبره مطلقه توګه ردوم چې ګواکې رابعه په مجیب دومره میینه ده چې حتی واده کولو ته هم ورسره آماده ده. رابعه زیاتوي هر کله چې افغانستان له بنګلادیش سره سریز ونیو نو زه ډیره زیاته خوشحاله شوم. هره ورځ به لوبغالي ته راتلم او د مجیب جادوګرانه لوبه به مې ننداره کوله. خو دغه خبرې په کلکه توګه ردوم چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي چې رابعه له مجیب سره واده کولو ته هم آماده ده. وایي مجیب خورا زړه راښکونکی استعداد لري، نو همدا وجه ده چې ډیر ژر د آی پی ایل، بیګ باش او نورو نړیوالو لیګونو لپاره واخیستل شو. د یادونې وړ ده چې مجیب زادران د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ په 3 اړخیزه سریز کې غوره کارکردګي نندارې ته وړاندې کړې وه. مجیب زادران د شپږیز لیګ سیالیو کې د بند امیر خمارانو لپاره لوبیږي چې تر ټولو قیمتترین لوبغاړی یعنې په آیکن کټګوري کې اخیستل شوی دی. ملګرو له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغان مجيب زاد